بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې بیا هم روغ او جوړ اوسئ او د خپل د نننۍ لوست د خدای په نامه سره شروع کوو. څنګه چې د تاسو د نننۍ لوست مضمون ریاضی مضمون دی، دریم ټولګي ریاضي مضمون پښتو ژبې کې دی چې د تاسو عنوان دویم فصل د 0 نه تر 10,000 پورې د عددونو لوست او لیکل دي. که انشاءالله ګرانو زده کوونکو چې تاسو بیا هم د خپل کتابونه د ځانه سره لرئ، نو د تاسو د کتابونو 12مه پاڼه یا د کتاب پاڼه مو 12مه ده چې زموږ جلسه یا 11مه جلسه راځي. انشاءالله چې بیا هم تاسو د خپلې کتابچې، پنسلونه او کتابونه ځان سره لرئ او د پروګرام تر پایه پورې به موږ سره وئ. څنګه چې موږ وویل د موږ دویم فصل یعنې د اعدادو لوست او لیکل و او تاسو ډېر ښه توګه باندې وکولی شو چې د 1 نه تر 0 پورې څه رقم مرتبه بندي کوئ او بیا هم هغه لیکئ. یعنې ګورئ ګرانو زده کوونکو دلته چې کوم عدد یا کوم جدول د موږ سره دی، موږ بیا هم وویل چې د موږ هره طبقه نوم لري، یعنې د موږ لومړۍ طبقه د یویزو طبقه نومول کېږي چې څو مرتبې لري؟ 3 مرتبې لري. د یویزو مرتبه، لسیزو مرتبه او سلیزو مرتبه. دوهمه طبقه د موږ د زیروزو طبقه نومیږي چې یعنې د 0 نه شروع کېږي او بیا هم 3 مرتبې لري، د زیروزو مرتبه، د لس زیروزو مرتبه او د سلو زیروزو مرتبه. که چېرته تاسو په دغه جدول کې وګورئ، موږ ته یې اعداد راکړي دي او بیا دغه اعداد موږ په پام کې نیسو او په مرتبو کې ویشو، یعنې تر څو موږ د هغې لوست وکولی شو. موږ لومړی عدد په دغه جدول کې څو دی؟ 9 نوي، یعنې 9 نوي، یویز او لسیز. څنګه چې ما وویل که چېرته د موږ اعداد رقمونه، که چېرته موږ یو عدد ولرو چې هغه موږ ته ویل شوي وي چې ډېر وي، یعنې موږ د هغې اعدادو د حساب تر مخه موږ وایو چې د موږ دغه عدد د څو رقمونه جوړ شوی. 9 نوي په جلا توګه سره هر یو رقم دی، یعنې 9 هم یو رقم دی او دا بل 9 هم یو رقم دی. نو موږ وایو چې د دغې عدد کوم عدد دی؟ عدد 9 نوي نومیږي خو د څو رقمونه جوړ شوی؟ 2 رقمونه جوړ شوی. موږ د ښي لاس نه د خپل مرتبه بندي شروع کوو، یعنې په یویزو کې کوم عدد چې لومړی ښي لاس ته دی هغه موږ په یویزو کې لیکو. هماغسې په دې ترتیب باندې د یویزو نه بعد چې کوم عدد یې موږ همداسې په دغه مراتبو ویشو، یعنې د موږ یویز او لسیز. چې کله موږ ویل لسیز دغه څه لوستل کېږي؟ 9 نوي. دویم عدد د موږ څه شی دی؟ 100. بیا هم 100 عدد دی خو ارقام څه شی دي؟ 3 رقمه دي. کوم؟ یو، لسیز او سلیز، یعنې یویز، لسیز او سلیز. بیا هم موږ د جدول بندي د لحاظه دغه د لومړي یا د ښي لاس نه شروع کوو او همداسې کیڼ خواته راځو، په دغه مراتبو یې ویشو تر څو موږ د هغې لوست موږ ته ډېر اسانه شي، یعنې یویز، لسیز او سلیز. نو موږ دغه د 100 په خانه کې دی، نو موږ دا وایو چې 100، یعنې زه نشم ویلی دا 10. ولې؟ ځکه چې دا خو 2 رقم عدد نه دی، دا څو رقم عدد دی؟ 3 رقم عدد دی. بلکل، یویز، لسیز او سلیز. نو موږ یې کولی شو چې دا په ډېره ښه توګه سره اوس ولولو. موږ وایو چې 100. بل عدد د موږ دی 909 نوي. ګورئ ګرانو زده کوونکو د پامه سره غوږ ونیسئ. 909 نوي، یعنې د سلیزو مرتبې نه دا موږ لولو. یویز، لسیز، سلیز. یعنې د ښي طرف نه موږ دا څه کوو؟ طبقه بندي شروع کوو او بیا یې هم په همدې ترتیب په مراتبو کې ویشو. نو کله چې موږ وویشل د آخرني مرتبې نه یې موږ لوست شروع کوو. یعنې دغه عدد کوم دی؟ 909 نوي. ګورئ ګرانو زده کوونکو که چېرته تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې دغه عدد نوم واخلئ، نو تاسو به وایئ 909 نوي. که چېرته تاسو ته وایي چې د دغې اعدادو ارقام ونوموئ، یعنې څو رقمي عدد دی، نو تاسو وایئ چې 3 رقمي عدد دی. که تاسو نه پوښتنه وشي چې دغې اعدادو مرتبې ونوموئ، نو تاسو وایئ یویز، لسیز، سلیز. 3 مرحلې موږ د دغې اعدادو د لوست لپاره پکار. لومړی عدد پیژنو، دویم د هغې ارقام یعنې د ارقامو تعداد یې پیژنو او دریم د هغې مراتب پیژنو. په همدې ډول باندې د موږ بل عدد دی 0. ګورئ ګرانو زده کوونکو بیا هم د عدد نوم څه شی دی؟ 0.
د عدد رقمونه څو دانې دي؟ 4 دانې. یعنې ګورئ 3 دانې 0 او 1 دانه 1. نو څو رقمه شول؟ 4 رقمه شول. د دغې اعدادو مرتبې څومره کوم یو دي؟ مونږ وایو چې یویز، لسیز، سلیز او زریز. ډېر اسانه توګه باندې. یعنې مونږ څه وکړل؟ که زه چېرته تاسو ته پوښتنه وکړم چې 15,000 تاسو دلته 3 مرحلې باید تعقیب کړئ. لومړی د عدد پیژندنه. عدد څه شی دی؟ 15,000. د عدد ارقام څو رقمونه جوړ شوی دغه 15,000؟ 4 رقمونه جوړ شوی. 3 دانې 0 او 1 دانه 5. نو موږ ویلی شو چې دا د څو رقمونه جوړ شوی؟ 4 رقمونه جوړ شوی. په مراتبو یې وویشو. موږ ته وایي موږ وایو چې یویز، لسیز، سلیز او زریز. نو موږ بیا هم ویشو څنګه چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې موږ د ښي لاس نه شروع کوو او په همدغه ترتیب باندې په مراتبو ویشو. یعنې لومړی 0 یویز د یویز خانه کې لیکل کیږي. دویم 0 یا دویم رقم چې 0 دی دا په لسیزه خانه کې لیکل کیږي. دریم 0 چې په سلیزې مرتبه کې دی په سلیزه مرتبه کې لیکو. او 4م رقم چې کوم عدد دی؟ 15. د 4م رقم دی په 4مه مرتبه کې لیکو. ګورئ مرتبه کې د زیریزو راغلي. موږ وایو 15,000. انشاءالله چې تاسو به ډېر ښه لوستي وي او اوس مو ښه زده کړي دي. نو راځئ چې لا نور هم مثالونه په دې کې کار کړو. ګرانو زده کوونکو دلته موږ ته ویل شوي که چیرې اوس په 2مه طبقه کې د یو زیریزو مرتبې ته پاملرنه وکړي لیدل کیږي چې د یو عدد په همدې طبقه کې دي او لومړۍ طبقې ټولې مرتبې 0 دي چې یو زر لوستل کیږي. یعنې که چیرته زه دلته د زیریزو په مرتبه کې یوه مرې ولرم 3 لومړۍ نورې طبقې د ما څه شی دي؟ 0. نو دغه عدد څه لوستل کیږي؟ 0. یعنې د دې لومړۍ مراتب څه شی دي؟ 0 دی. د دې زیریزو طبقې لومړۍ مرتبه 1 دی. نو دغه عدد څو لوستل کیږي؟ 0. که چیرته زه په دغه زیریزې مرتبې کې څو واچوم؟ 2. دا څو لوستل کیږي؟ بالکل 2000. ولې؟ ځکه چې مونږ وویل که چیرته د مونږ په کومې مرتبې کې عدد نه وي نو دغه نشتونوالی د عدد په دې معنا ده چې هلته 0 دی. نو اوس وګورئ د مونږ یویزه، لسیز او سلیز کې څه نشته. دا په څه معنا؟ 0. زمونږ زیریز کې څو مرۍ دي؟ 2. نو مونږ وایو چې دغه عدد د مونږ څو دی؟ 2000. ولې؟ ځکه چې لومړی مراتب یې څه شی دي؟ 0 او زریز یې 2. موږ وایو چې 2000. ومو لیدل؟ ډېر ښه. په همدې ترتیب راځئ چې اوس موږ کولی شو په ډېره ښه توګه سره موږ زده کړو. موږ وایو چې اوس کوم عدد دی؟ 3000. بالکل. ولې؟ زیریزې مرتبې کې 3 مرۍ دي. په لومړنۍ مراتبو کې یا ارقام 0 دي. نو موږ وایو چې 3 1 0 2 0 او 3 0. نو اوس مو لیدل څومره ښه توګه سره موږ خپل عدد دلته جوړ کړل، هغه مو ولوستل او بیا مو ولیکل. په همدې ترتیب که چېرته زه یوه مرې بله هم د زیریزو په مرتبه کې چې د 2مې طبقې لومړۍ مرتبه ده اضافه کړم. اوس وګورئ 1 2 3 4 کوم مرتبې کې دی؟ زیریزو مرتبې کې. آفرین. سلیزو کې 0، لسیزو کې 0 او یویزو کې 0. نو راځئ چې موږ دا بیا هم ترتیب کړو. زیریزو کې 4 نو موږ لیکو 4. سلیزو کې 0، لسیزو کې 0 او یویز کې 0. ومو لیدل؟ په ډېره ښه توګه سره موږ دا عدد اوس لوستی شو. دا عدد د موږ کوم عدد دی؟ 4000. بالکل. اوس ګرانو زده کوونکو راځئ چې دغه 3 مراحل چې موږ مخکې یادونه وکړه بیا هم په دغه مثال کې تکرار کړو.
زه تاسو نه پوښتنې کوم او تاسو به هم ماته هغه ځواب راکوئ. د دغه عدد چې تاسو ګورئ څه لوستل کیږي؟ بالکل 4000. څو رقمي عدد دی؟ آفرین 4 رقمي عدد دی. کوم 3 صفره او 1 دانه 4. څو رقمه شول؟ 4 رقمه. د دې مراتب نومولی شئ تاسو؟ بالکل 20 لسیز سلیز زریز. نو ځکه خو مونږ دا عدد 4000 نوموو. ولې؟ ځکه چې د دې آخرنی عدد په کومې مرتبې کې دی؟ د زریزو مرتبې کې دی. په همدې ترتیب مونږ بیا هم د خپل بل عدد لاسته راوړو. یوه بله مرمۍ هم د زریزو په مرتبې کې اچولې ده. اوس 1 2 3 4 او 5. بیا هم راځئ چې مونږ دغه عدد د خپل ولیکو. 5 سلیزو کې 0 لسیزو کې 0 او په یویزو کې 0. دغه عدد نوم څه شی دی؟ 500. عدد څو رقمي دی؟ 4 رقمي. د څو ارقامونه جوړ شوی؟ 4 ارقامونه. 3 دانې 0 او 1 دانه 5. د دې مراتب څه شی دي؟ یویز لسیز سلیز زریز. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو موږ کولی شو چې خپل 6000 عدد جوړ کړو، 7000 عدد جوړ کړو، د 8000 عدد جوړ کړو او 9000 عدد جوړ کړو. تر 9000 پورې موږ کولی شو چې په دې کې جوړ کړو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوس ګران زده کوونکو تاسو وګورئ په همدې ترتیب یعنې تاسو کولی شئ چې 6000 7000 8000 جوړ کړئ. یعنې د مونږ آخرنی عدد په دغې د زیریزو مرتبې کې څو دي؟ 9000. یعنې د 9000 یا د زرهاو د عدد آخرنی عدد څو دی؟ مونږ اوس څو کوو؟ 1 2 3 4 5 6 8 9. یعنی که په همدې ترتیب مونږ په دې دوه نورو خانو کې هم څو دانې واچوو؟ 9 دانې. نو دا ټول هغه عدد څو دانې کیږي؟ به دا داسې ودرم تر څو چې د مونږ دغه اعداد په ډېره ښه توګه سره مونږ په دې کې اچولی وشو. 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 او 9. څنګه چې تاسو ګورئ د یویز په خانه کې یا مرتبې کې 9 مرۍ دي، د لسیزو کې 9 مرۍ دي، سلیزو کې 9 او په زریزو کې 9. نو راځئ چې لومړی د خپل دغه عدد ولیکو. یعنې 9 او 9. 4 رقمي عدد دی. څه لوستل کیږي؟ 9999. اوس انشاءالله چې تاسو به تر 0 پورې ډېر ښه لوستي وي. که چېرته مونږ دغه مرۍ د یویز، لسیز او د زریزو نه وباسو،
او یوه مری هم په لسزریزو خانه کې واچوو. دغه عدد که چیرته مونږ دلته مرتب کړو یعنی څو کېږي؟ 1. زریزو خانه 0، سلیزو خانه 0، لسیزو خانه یا مرتبه 0 او د یویزو خانه 0. څنګه چې موږ ګورو دغه مرتبه څه نومیږي؟ 10 زریز. نو موږ وایو چې 10 زره. په همدې ترتیب که چیرته 2 مرې وي 20 زره، که 3 مرې وي 30 زره، که 4 مرې وي 40 زره. انشاءالله چې تاسو په ډیره ښه توګه سره دا ولوستل، زده مو کړل. اوس یې کولی شئ چې د خپل همدغه مثالونه د کتابونو په کتابچه کې ولیکئ او تاسو کورنۍ دنده چې د 100 نه تر 0 پورې د خپل لوست او لیک په کتابچو کې ولیکل او بیا هم تاسو وکولی شئ چې خپله همزولو ته د هغې لوست زده کړئ یا هم ولولئ. تر بیا هم بل درس پورې مو په پاک الله سپارم. خدای پامان.